السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې د الکترونیکي تذکرې د کورنۍ فورم او انفرادي فورم ډکول څنګه دي. د دې ډکولو طریقه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې غواړم وښیم. دواړه طریقې په یوه ویډیو کې ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ تر څو ځینو ملګرو ته لکه تیر په څیر ما یو ویډیو پورته کړی او ځینو ته مشکل جوړ شوی او له هغې په هیله او غوښتنه مې دغه ویډیو جوړه کړه چې نن غواړم د انفرادي او فعالولو فورم دواړه په یو ځای تاسو ته ډک کړم او د هغې شرایط او اصول هم تاسو ته وایم چې څنګه ډکېږي. نو زیاتره ملګرو هغه ویډیوګانې کتلي وو، په هغې کې فکر کوم څه مشکلاتو سره مخ شوي وو. نو نن دواړه طریقې په یو ویډیو کې تاسو ته ښیم. لکه هغه نورې طریقې هم زموږ په یوټیوب چینل کې موجود دي. د انفرادي فورم ما تاسو ته یوازې ښودلی او د کورنۍ فورم هم یوازې. نو نن غواړم په یو ویډیو کې دواړه فورمونو ډکولو طریقه تاسو ته وښیم. نو مخکې له دې چې دغه طریقه پیل کړو نو که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی او زموږ چینل ته نه وي راغلاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او حال انتخاب کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. او هیرې دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. راځو د ویډیو په طرف. نو ګرانو ملګرو کله چې تاسو دغه دوه فورمونه تاسو سره موجود وو، یو چې دی موږ سره کورنۍ فورم دی او دغه بل موږ سره انفرادي فورم دی. دغه دواړه باید تاسو سره لومړی موجود وي او که تاسو غواړئ چې دغه فورمونه د کوم ځای څخه کو او تاسو ته معلومه نه ده چې دغه فورمونه باید له کوم ځای څخه را ډاونلوډ کو او څنګه یې ترلاسه کړو، موږ ته یې د کمنټ په برخه کې وایاست، موږ به انشاءالله د هغې په اړه هم تاسو ته ویډیو جوړ کړو یا به د هغې معلومات درکړو چې څنګه یې پیدا کړو او څنګه یې را ډاونلوډ کړو. نو ګرانو ملګرو تېر ویډیوګانې که چېرته تاسو نه یې کتلی هغه هم لینک په ډسکرپشن کې تاسو ته اچوم، هغې څخه یې کتلی شئ. نو راځو ګرانو ملګرو دغه لومړی کورنۍ فورم ته راځو. دا باید رایټ کلیک پې وکړو او اوپن ویت اکرابیټ ریډر باندې په دې کې خلاص کړو، ځکه چې که چېرته مونږ په همداسې خلاص کړو لکه د کمپیوټر په کمپیوټر په ریډر کې، نو تاسو دلته وګورئ کله چې زه پښتو نوم لیکم نو دلته موږ سره غلط راځي. لکه زه احمد لیکم دلته تاسو وګورئ دا داسې لیکل کېږي. نو په مخکینی ویډیوګانو کې هم ما ویلي چې مثلا تاسو به څنګه کوئ اکرابیټ ریډر به ورته را ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ څخه، که انټرنیټ څخه نه وي کوم رینټونز والا یا کوم سافټویر والا سره خواته لاړ شئ او هغې ته ووایئ چې ما ته د کمپیوټر اکرابیټ ریډر واچوه. کله چې تاسو اکرابیټ ریډر واچوه هغه به تاسو ځان سره انسټال کړئ. کله چې انسټال کړه نو دغه دلته د سکرین په مخ کې تاسو ایکسټنشن کتلی شئ، نو بیا تاسو راشئ دغه اوپن ویت اکرابیټ ریډر کوئ. کله چې په دې کې اوپن که یا په دې کې هم خلاص که نو دا به تاسو لږ زوم کوئ چې تاسو ته د زوم کولو طریقه د دې څخه ښایم دلته یې کتلی شئ. کله چې دومره رانږدې که نو راځو لومړی تاسو په یو څو مهمو ټکو ځان پوه کړئ چې دلته تاسو ته لیکلي هم دي. دلته اړین ټکي تاسو ته لیکلي وي. په دې فورم کې د کورنۍ مشر لومړی خپل او بیا د خپلې کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکي او دویم یې تاسو ته لیکلی یعنی لومړی تاسو ته سویل چې که چېرته ستاسو پلار وي نو ستاسو د پلار ورپسې د مور بیا ورپسې د مشر ورور خور دغه ټول معلومات لیکل کېږي. نو که چېرته دویم دلته لیکلي که د کورنۍ مشر متأهل وي د خپلې مېرمنې او ماشومانو معلومات ولیکئ. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې په دې فورمه کې د کورنۍ مشر لومړی خپل او بیا د خپل کورنۍ معلومات ولیکي. صحیح ده، خپل کورنۍ مشر. او که چېرته د کورنۍ مشر سوي متأهل وي نو د خپلې مېرمنې او ماشومان معلومات دې ولیکي، د خپل مېرمنې بیا ورپسې همدغسې د هغې کوم زامن چې دي اولادونه هغه دې ولیکي. او بیا دریم ټکي کې لیکلي چې که د کورنۍ مشر مجرد وي خپل پلار مور ورور او خور معلومات دې ولیکي. او څلورم کې درته ویلي که چیرې د الکترونیکي تذکرې غوښتنه په لاندې جدول کې غوره شي د انفرادي فورم ډکول حتمي دي. کله چې دلته نوم ذکر شو د کوم کس چې غواړي تذکره واخلي هغې ته انفرادي فورم باید ډک شي، ځکه چې د هغې معلومات په انفرادي فورم کې لیکل کېږي. دلته فقط د هغې نوم لیکل کېږي او د هغې نور معلومات په انفرادي فورم کې ډک کېږي. په دغه ټکو که چېرته تاسو پوه شوی نه یئ زه تاسو ته په لنډه توګه بیا هم وایم. که څه هم ویډیو اوږده کېږي نو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ تر څو تاسو په
کوم ستونزه کې ښکېل نشئ. نو دلته ګران ملګرو تاسو ته ویلي که چیرې کورنۍ مشر مجرد وي، مجرد یعنې څنګه مجرد وي؟ که چیرته ستاسو پلار مور دغه هم وي خو تاسو غواړئ چې دغه تذکره ترلاسه کړئ، نو تاسو ثبت نام کې لومړی ستاسو نوم لیکل کیږي، بیا ورپسې ستاسو د پلار، ورپسې ستاسو د مور. اگر که تاسو دریم یا څلورم اولاد د خپل مور او پلار استئ نو لومړی ستاسو نوم لیکل کیږي، بیا ستاسو د پلار، د مور او بیا همدغسې د ورور یې خور یې هغه لیکل کیږي. خو ستاسو نوم چې رسیږي ستاسو نوم دلته لیکل شوی، ستاسو نوم لاندې نه لیکل کیږي. دلته داسې ثبت نام به تاسو ورته وکئ. نو بیا تاسو د کورنۍ مشر کیږئ. د الکترونیکي تذکرو په دې پړاو باندې تاسو څه کیږئ، د دې سیستم کې تاسو د کورنۍ مشر کیږئ، ځکه تاسو لومړی خپل نوم لیکئ او بیا دغسې. او که چېرته ستاسو پلار نوم لیکئ بیا هم ستونزه نه ده، ستاسو د پلار نوم بیا ورپسې ستاسو د مور او بیا ستاسو که چېرته مشر یاستئ ستاسو، او که چېرته تاسو کشر یاستئ ستاسو مشر، ورور وي، خور وي، هغه همدغسې په دې لړۍ ټول لیکل کیږي. او که چېرته متأهل وي دلته وایي که چېرته تاسو واده کړی نو تاسو لومړی خپل بیا خپل میرمن او بیا ورپسې دغسې ستاسو اولادونه چې دي د هغې نومونه په ترتیب سره داسې لیکل کیږي. که بیا هم تاسو پوه شوي نه یاستئ نو موږ ته د کمنټ په برخه کې وست، موږ به انشاءالله تاسو ته د هغې ځواب حتما درکو په 40 ساعتونو کې. نو راځو نن تاسو ته د انفرادي فورم ډکوم. نن به تاسو ته دغه فورم داسې ډکم، دغه کس دی مثلا د دې پلار وفات شوی دی او یا یې مور وفاته شوې ده، نو اوس غواړو چې دغه کس مجرد دی او غواړي تذکره واخلي خپل کورنۍ ټول غړو ته او ځان ته. نو دا به څنګه کوي؟ دا به څنګه تذکره اخلي؟ دا به لومړی خپل نوم لیکي، بیا ورپسې د پلار، د مور او دغسې د نور ورونو او خورګانې چې خویندې هغې به داسې ولیکي. او که چېرته دغه متأهل وي یعنې واده یې کړی نو دا ځان ته به یو شی دی، یو کورنۍ ده، دوی به ځان ته خپل فامیلي فورم ډکوي. نو راځم تاسو ته نن داسې طریقه ښیم که دغه کس غواړي که پلار یې ژوندی هم وي خو غواړي دا تذکره واخلي په دې کورنۍ کې، او که نور یې غواړي چې واخلي نو څنګه ورته ثبت نام کېږي. راځم مثلا موږ سره احمد په نوم یو هلک دی، دې ته ثبت نام کوو. احمد صحیح ده، احمد نوم او تخلص دی، د دې تخلص څه ورکوو؟ خان، احمد خان، سمه ده. او د پلار نوم دی محمود. محمود خان، صحیح ده. دلته هم تخلص لیکلی. نو د پلار نوم تخلص که لیکئ او که نه لیکئ خو وی لیکئ ښه دی، محمود خان. او د نیکه نوم یې دی علي خان. د نیکه نوم یې علي خان دی، صحیح ده. دغه کس چې دی په نارینه جنس کې په نارینهو کې راځي، دا به ورته انتخاب کړي. دا د کورنۍ مشر دی. کورنۍ مشر باید تذکره واخلي، که نورې اخلي او که نه اخلي. نو د کورنۍ تذکره د کورنۍ وبخښئ د کورنۍ مشر باید حتما تذکره واخلي. نو دلته ورته ټیک مار تیار لګېدلی. دویم راځم اوس د دې مثلا د پلار نوم لیکو، ورپسې چې د دې د پلار نوم څه شی دی؟ محمود، صحیح ده. محمود خان او د نیکه نوم یې علي خانو، او د علي خان د پلار نوم چې دی جوادو، جواد خان، صحیح ده. جواد خان دغه پلار یا مثلا که ژوندی دی او که مړ دی کوم پروا نه کوي. دلته دا هم په نارینهو کې راځي. که چېرته او دلته د کورنۍ مشر سره یې اړیکه څه ده؟ صحیح ده، پلار یې دی. دلته به تاسو ورته ولیکئ چې پلار یې دی. ښه، دلته که چېرته وفات شوي دا ټیک مار ورته ان کوي، او که چېرته وفات شوی نه نو پرېږدئ. او که چېرته خارجي تبه ولري نو یا بهرنۍ تبه ولري دلته ورته ټیک مار ولګوئ، او که چېرته نه لري نو پرېږدئ. او که چېرته تذکره د دې پلار اخلي یا اړین نه دي د نورو ته، فقط جواد وبخئ احمد غواړي چې تذکره واخلي، نورو ته تذکرې نه اخلي، نو دغه ټیک مارکونه مه لګوئ. فقط احمد ته لګېدلی، نورو ته مه لګوئ. او که تېږي په نور هم غواړئ چې تذکرې واخلي نو هغې ته به دا ټیک مارک ولګوئ. لکه اوس زه تاسو ته په طریقه پوهوم. دلته د دې د مور نوم لیکو، لیلا مثلا، لیلا خان.
لیلا خان دی او د لیلا د پلار نوم چې دی سجاد دی او د نیکه نوم یې چې دی حافظ دی یا حفیظ نو دلته تاسو ورته ولیکئ چې دا هم په نارینه‌و کې راځي سمه ده او دلته د کورنۍ د مشر سره د الکترونیکي په سیستم کې د الکترونیکي تذکرو په سیستم کې د احمد سره د کورنۍ د لیلا خان څه اړیکه ده دلته به ورته ولیکئ چې مور یې ده صحیح ده مور دای مور ده صحیح ده که وفات شوي وفات لکه مخکې ما تاسو ته خلاصه کړه او که چیرته دا هم غواړي تذکره واخلي نو دا ټیک مار ورته ان کوي که چیرته نه غواړي نو مان کوي همدغسې د کور ټول غړي نور باقي ولیکئ بغیر د احمد نوبت چې کله راورسېدو هغه به تاسو تیار دلته لیکل شوی هغه مه لیکئ نو په همدغه سلسله تاسو دغه د کور نور غړي د دې نور وروڼه چې دي خویندې هغه د احمد هغه هم همداسې لیکو کله چې همداسې ولیکو او که چیرته غواړو چې فقط احمد د الکترونیکي تذکره واخلي نو دې ته ټیک مار لګېدلی دا نور تش پرېږدو خو په دې سیسټم کې د دې نومونه لیکو او انفرادي فورم فقط موږ احمد ته ډکوو سمه ده او که چیرته دوی هم غواړي ټیک مار به ولګوو خو بیا محمود خان ته هم انفرادي فورم ډک کېږي او که چیرته دې ته ټیک مار ولګوو نو لیلا خان ته هم بیا انفرادي فورم ډک کېږي که چیرته د دې ورور ته موږ هم دلته ولیکو او هغه هم غواړي تذکره واخلي نو هغې ته هم دا ټیک مار لګوو هغې ته هم انفرادي فورم ډک کېږي خو اوس موږ فلحال غواړو احمد چې دی خپل د مور او پلار یې ولیکه دا د پلار مثلا یو زوی دی نور ورته نه لیکو تر څو ویډیو زموږ اوږده نه شي او که چیرته تاسو نور په سیسټم باندې ما پوه کړئ همغسې وکئ تاسو خو اوس موږ غواړو دا مثلا د پلار هم دا یو زوی دی صحیح ده نو احمد غواړي چې تذکره واخلي او پلار هم ورته تذکره نه اخلي مثلا د اقتصاد مشکلات دي یا یې نشي کولی چې نور ته فلحال د هغې مثلا پیسې برابرې کړي یا یې واخلي نو فقط غواړي چې احمد تذکره واخلي نه نور ته ټیک مارکونه نه لګوو دا به تاسو د کمپیوټر نه کنټرول ایز کوئ تر څو دا تاسو سره صف شي دوی نه بیرته راوځو او راځو دلته د الکترونیکي تذکرې یعنې انفرادي فورم ته او دا هم په اکرابټ ریډر کې خلاصو کله چې دا په اکرابټ ریډر کې خلاص که نو دلته راځو نوم لیکو دا انفرادي فورم دې ته ویل کېږي ګران ملګرو نوم موږ سره احمد دی صحیح ده احمد او تخلص موږ سره خانو دلته په انګلیسي کې نوم ورته لیکو احمد سمد احمد او تخلص سو خان د پلار نوم سو د پلار نوم سره محمود صحیح ده دلته ورته ژبه بیرته پښتو کوم محمود او د پلار تخلص سو خان او دلته د نیکه نوم یې علي و صحیح ده علي او تخلص یې څه خان ښه د مور نوم یې څه وه لیلا وه سمه نور معلومات به تاسو زیاتره به څه وکئ چې د الکترونیکي تذکرې کې چې کوم معلومات لیکئ هغه به د کاغذي تذکرې څخه ولیکئ دلته د زیږېدې ځای به ورته ولیکئ کوم هیواد دی افغانستان دی صحیح ده افغانستان ولایت مو ننګرهار اول سوالی مثلا سرخرود ورته انتخابوم سرخرود دی دا به تاسو د الکترونیکي تذکرې نه دلته تاسو ورته ولیکئ د پیدایښت کال به تاسو ورته ولیکئ مثلا د دې ته پیدایښت کال و 1400 دلته به صفر ورته ولیکئ چې 1400 ولیکئ نو دلته ورته ولیکئ چې مثلا د دې 1400 مثال یو اتیا به ورته ولیکئ او دلته به ورته میاشت ولیکئ که چیرته اوله دویمه درېیمه تر نهمه پورې وه نو د لومړۍ خانه کې صفر او دلته به ورته ولیکئ او که چیرته
مثلا میاشت 11 یا 12 نو دا هم ورسره ډکوي. دلته زه 0 لیکم، میاشت مثلا 9 وه او ورځ ورته ولیکئ مثلا 25 شپږ مارچ څومره ورته لیکئ او که چېرته دا ورته نه لیکئ نو بیا لومړۍ خانه کې 0 تر 9 په دې خانه کې زه مثلا دویم شي 24مه ورځ. دا د الکترونیکي تذکرونو پای تاسو ولیکئ. او دغه بله خبره زما د هیر وته ګران ملګرو، دغه ستوري چې کوم خانو ته دي هغه اړین دي باید ډک شي. که دا ډک نشي نو تاسو خپل نور کارونه نشي مخته وړلی. نو دلته د عسکري خدمتونه یې کړي وي هو، او که چېرته یې نه کړي نو نه. نو بل دلته راشئ د زده کړې یا سواد دی چې څومره یې کړی. که چېرته زده کړې کړي هو، او که چېرته یې نه کړی نه. سمه ده. او که چېرته یې کړي وي هو ورته انتخاب کړئ او دلته ورته وګورئ چې کوم کچې پورې زده کړې کړي دي. لومړنۍ زده کړې کړي 12 پاس دی، 14 پاس، لیسانس، ماستر، ډاکټرا کوم یو دی. مثلا احمد زده کړې کړي هو څوم دی 14 پاس دی. اصلي هستوګنځی به له تذکرې نه تاسو ورته دلته ولیکئ. اصلي هستوګنځی به زه ورته ولیکم د مثال په توګه بهسود به ورته ولیکم. او بخی ننګرهار ولایت ننګرهار او ولسوالي به ورته بهسود یا خوږیاڼي هر کوم یو چې تاسو ورته لیکئ بهسود. او کله مثلا یا همدا ځای به ورته ولیکم سرخرود. اوس نومونه ماته دې ټیم کې ذهن ته نه راځي. سرخرود ورته لیکم، سرخرود اصلي هستوګنځی دی. سمه ده. او دلته به ورته کلی ولیکم چې نغرک. او دلته ورته ولیکئ چې اوسنی هستوګنځی. اوس چې هر چېرته تاسو اوسیږئ، دغه احمد چې هر چېرته اوسیږي نو همغسې نوم به تاسو ورته ولیکئ. اوس فی الحال هم همغسې کې اوسیږي، مثلا هیواد دی همغه افغانستان کې اوسیږي. سمه ده. افغانستان کې اوسیږي او ولایت یې هم ننګرهار دی او ولسوالي هم همغلته اوسیږي چېرته تللی نه دی، مثلا سرخرود دی. او کلی یې هم همغه نغرک دی. تاسو ورته بدلولی شئ. زه فقط تاسو پوهولو هڅه کوم چې تاسو پرې پوه شئ، نور به تاسو خپله کولی شئ چې دغه په خپل طریقې سره ډک کړئ. اړیکو شمېره دا ورکوئ او که نه ورکوئ مهمه نه ده، خو تاسو مثلا یو شمېره هم پکې ورکولی شئ. صحیح ده. یو شمېره ده مثلا دا شمېره ده او دویمه شمېره هم دلته تاسو ورکړئ. کوم شمېرې چې ستاسو په نوم وي یا کومه شمېره ستاسو سره موجود وي هغه به تاسو ولیکئ. ایمیل ادرس لرئ ولیکئ، که نه لرئ کومه ستونزمنه خبره نه ده. او دلته مدني حالات اړین دي، تاسو باید ورته ولیکئ دغه احمد مجرد دی. فی الحال تاسو مجرد ورته انتخاب کړئ. او که چېرته متحل وي متحل. نو راځو اوس بیا لږ ښکته ایمیل ادرس خو تاسو ته ما وویل. بیا مورنۍ ژبه ده. مورنۍ ژبه د دې احمد چې ده چې دی موږ سره پښتو دی. او دلته بهرنۍ ژبو سره بلدتیا. بهرني ژبې ښې ګران ملګرو، لکه د کوم بل هیواد لکه عربي ژبه یې زده وي، هندي ژبه یې زده وي، همدغسې فرانسوي الماني هر ژبه یې زده وي نو دلته تاسو ورته ولیکئ. او که چېرته زده نه وي نو پرېږدئ. او دلته د هیواد له نورو ژبو سره بلدتیا لکه پشهیي ژبه شوه، ازبکي، تاجکي که دې سره بلدتیا وه نو دلته به تاسو ورته هغه هم ولیکئ. او بل 18 او 19 کې د اوړي اوسېدلو ځای د کوچیانو لپاره. دا کوچیانو لپاره دی. که چېرته د احمد کوچی وي نو تاسو ورته دلته ولیکئ چې په اوړي کې د اوسېدلو ولایت ننګرهار دی، ولسوالي چې هر کوم یو ورته انتخابوي مثلا سرخود دی. او دلته ورته ولیکئ د ژمي اوسېدلو ځای مثلا کابل دی، ولایت مثلا سروبي دی. صحیح ده. او که چېرته کوچی نه وي نو دا اړین نه دي. د احمد کوچی نه دی، دا ورته تش پرېږدو. قومیت یې چې دی، قومیت به دلته تاسو ورته ولیکئ چې پښتون دی. صحیح ده. پښتون دی. دین یې څه دی؟ دین اسلام. مذهب سنی. د معلولیت ډول لري او که یې نه لري. که یې لرل نو تاسو ورته دلته ولیکئ چې کوم قسم دی، او که نه لري نه خیر ورته انتخاب کړئ.
او دنده وظیفه لري استاد دی معلم دی چیرته وظیفه لري نه لري او که نه لیکم هم کومه مهمه خبره نه ده. دویم تابعیت تاسو ته لکه مخکې چې ما ویل که چېرته دویم تابعیت لري د کوم بل هیواد نو هغه هیواد نوم به دلته ورته ولیکئ مثلا د فرانسې تابع لري یا د امریکا یا د بلجیم یا د جرمني هر ځای نو دلته ورته ولیکئ کوی لري هو ورته ولیکئ او دلته د هغه هیواد نوم ولیکئ او که نه لري نو اړین نه دي پرېږدئ. دلته جنس به ورته ولیکئ دغه موږ سره احمد چې دی موږ سره نارینه دی. بل دغلته ډېر مهم دی دغه ځای چې د کاغذي تذکرې معلومات دلته به تاسو دغه ټوک او کال به دلته ورته ولیکئ چې الکترونیکي تذکرو کې موجود وي صحیح ده. نو دا به تاسو هغې څخه دلته ورته ولیکئ. زه مثلا یو دانه مقصد د مثال په ډول لیکم خو تاسو یې د تذکرې نه باید صحیح ولیکئ صحیح ده. زه دلته ورته لیکم مثلا دلته به زه کلیک وکړم مثلا دا زما ټوک دی او دغه څه دی کال دی صحیح ده ټوک او کال دی. د پاڼې شمېره دلته ورته ولیکئ مثلا 3 خو تاسو یې د کاغذي تذکرې نه ډک کئ. که چېرته هغې نه ډک نه کئ نو تاسو بیا ستونزې سره مخ کېږئ. د ثبت شمېره ورته ولیکئ مثلا 800 او د حقوقو شمېره چې د تذکرې په بره برخه کې لیکل شوې هغه هم تاسو ورته ولیکئ صحیح ده. دلته زه مثلا یو عدد لیکم. کله چې تاسو دا ډک که چېرته دغه نوي تذکرې تاسو اخیستلې چې کاغذي تذکرو کې 10 کلن تذکرې نو هغې دلته د صدور ځای پکې وي صحیح ده. هغه صدور نیټه او ولایت ولسوالي ورځ میاشت کال به هم ورته ولیکئ. که چېرته تاسو سره پخواني دغه کاغذي تذکرې وي نو د دې ډکولو ضرورت نشته او لاندې دغه خانې هم تاسو تشې پرېږدئ او دا ځان سره چاپ کئ او نور تاسو یو قطعه عکس که همدیزې څخه یې لګوئ نو دې څخه یې هم لګولی شئ او که چېرته دې څخه غواړئ چې ولګوئ نو په دې باندې کلیک وکړئ په دې پنسل باندې او دلته اډ ایمیج باندې راشئ او عکس راوړئ او دلته یې ورته ولګوئ. او که داسې نه کوئ نو که چېرته تاسو سره کوم عکس وي نو هغه عکس به چې بیکګراونډ یې سپین وي نو کله چې دغه فورمې تاسو چاپ کړئ دغه انفرادي او کورنۍ نو د احمد عکس به تاسو دغه د انځور یا د عکس ځای کې ولګوئ او دغه دواړه انفرادي فورم او کورنۍ فورم به تاسو دواړه چاپ کړئ او دا به د الکترونیکي تذکرو د هغې کوم دوسیه چې د هغې کې به یې واچوئ او تاسو به لاړ شئ د الکترونیکي تذکرې کوم نږدې برانچ ستاسو خواته نږدې وي کوم نږدې دفتر تاسو خواته نږدې وي نو لاړ شئ خپل کارونه اجرا کوي. او ستاسو په ذهن کې به پوښتنه راشي چې دغه لاندې خانې څه دي. دا دغه کسان لپاره دي کوم چې هغوی مثلا کاغذي تذکره نه لري صحیح ده یا تذکره یې نه وي نو د هغې لپاره د ضمانتګړي پکار دي چې هغې معلومات دلته لیکل کېږي او بیا دا څنګه کېږي دا هم ورته ډک کېږي او نور کارونه یې مخته کېږي. خو دا احمد چې دی کاغذي تذکره لري ضرورت هغې ته نه لري چې دا شاهدانو لپاره دغه فورمې دغه لاندې فورم ډک کړي. نو دغه انفرادي فورم او کورنۍ فورم مونږ ډک کړو دا به تاسو کنټرول اس کې د کمپیوټر نه دا به تاسو سره ثبت شي. نو په دې طریقې سره مونږ الکترونیکي تذکرې څنګه دغه انفرادي فورم او کورنۍ فورم دغسې ډک کوو. که چېرته تاسو کوم پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو یا په کوم ځای پوه شوي نه یاستئ یا کوم نوې پوښتنه لرئ ستاسو په ذهن کې نو موږ ته د کمنټ په برخه کې ووایاست. موږ به تاسو ته په 4 ساعتو کې دننه د هغې ځواب درکوو انشاءالله. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. د ویډیو لایک کول ځان سره مه هېروئ او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم خبر شي او خپل ستونزې په خپله حل کړئ له هغه ستونزو څخه بچ شئ چې مثلا تاسو ثبت نامونه هم تاسو ته وکړي ستاسو نه پیسې هم واخلي ستاسو نوم کې ستونزه وي یا مثلا ستاسو تخلص کې یا ستاسو د پلار نوم یا د نیکه نوم هغې کې بیا تاسو پیسې ورکوئ لالهندي هم راځي. نو تاسو په خپل کورنۍ کې وبخئ په خپل کور کې په صحیح ډول سره په دقیق ډول سره یې ډک کړئ او هر څه معلومات مو په تحقیق چک کړئ بعد د هغې نه دغه فورمونه چاپ کړئ او لاړ شئ خپل نور کارونه مخته کوئ تر څو تاسو په آینده کې له کوم ستونزې سره مخ نه شئ. نو ګرانو ملګرو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. تر بل ویډیو چې به هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم ما ته اجازت راکوئ. د الله په امان.